د شپې یوازې په کمره کې خلک څه نه وایي، د خپل ارمان په جنازه کې خلک څه نه وایي. زه به د امن په راتلو بس دومره ووایم چې ښکلې ډرامه ده او ډرامه کې خلک څه نه وایي. ډېر ښه. انکر منکر که ما په دې نیسي ناکامې واخله، ژوند خو نشه ده او نشه کې خلک څه نه وایي. واه ډېر راپاڅېدل د سر سوداګران ترې راته جوړ شو، څو کاڼي مې تراشلي وو خدایان ترې راته جوړ شو. زما د ډایرۍ نه یې خبرې زده کولې، بچي مې چې لږ پوه شو پلاران ترې راته جوړ شو. د وخت پاړوګانو د لاس خاورې خوراک شوې، خواږه خواږه یارانو خماران ترې راته جوړ شو. ګلونه چې بې ځایه وو تمام وزګي ازګي وو، چې څو ورځې مې وساتل ګلان ترې راته جوړ شو. جی پرواز سله د واړه زندګۍ ورته په ملا پرته ده، سله د واړه زندګۍ ورته په ملا پرته ده، یو مزدور مړ دی او بوجۍ ورته په ملا پرته ده. تاسو د داسې تربیت په هکله څه خیالات دي؟ ټوپک یې لاس کې دی او سپی ورته په ملا پرته ده. د دې غریب سړي قاتل پیدا کول ګرانه ده، ښکاري زندۍ او تیزندۍ ورته په ملا پرته ده. نور شعرونه چې خو ډېر مې دې ګټلي په باجه باندې غنم، ډېر مې دې ګټلي په باجه باندې غنم، ویشم اوس په هره مدرسه باندې غنم. ډېر مې دې ګټلي په باجه باندې غنم، ویشم اوس په هره مدرسه باندې غنم. یو پیغلې به د کام مطالبې پوره کولې، ګټل به یې په دغه طریقه باندې غنم. نو دا زه چې نن د خلکو مینځ کې شاته شاته کېږم، دا وړمه دوکانداره په کاته باندې غنم. څه مست یم په زړه کې خپله غواړم خیرونه، او بره مې شیندلي په کوټه باندې غنم. پروازه چې یوازې یم او غې کې مې رباب وي، زه واچوم مرغو ته په طبله باندې غنم. ډېر ښه یار ډېر. غازي ته د ملګري ذکر وکړو، فهد په دوبۍ کې مسافر دی، نو مننه یې کوو ډېره. دغه شعرونه د هغوی په نوم خلک پوه دي، جوماتونه پکې وران دي، پکې نه کوي منځونه پکې وران دي. خلک پوه دي جوماتونه پکې وران دي، پکې نه کوي منځونه پکې وران دي. دا دیوال د کور په منځ کې ولې تیر دی؟ دا دیوال د کور په منځ کې ولې تیر دی؟ مجبوري ده او کورونه پکې وران دي. دا دیوال د کور په منځ کې ولې تیر دی؟ مجبوري ده او کورونه پکې وران دي. او غازی ما د امن د پاسون فیصله وکړه، د بلا خلکو مخونه پکې وران دي. ما د امن د پاسون فیصله وکړه، د بلا خلکو مخونه پکې وران دي. یو جماعت په یو حاجی او مولا خوار شو، کوي دو اذانونه پکې وران دي. یو جماعت په یو حاجی او مولا خوار شو، کوي دو اذانونه پکې وران دي. او دا سړی به د مکتب ماشومان وران کی، دا سړی به د مکتب ماشومان وران کی، راوړي خپل خپل. دا سړی به د مکتب ماشومان وران کی، دا سړی به د مکتب ماشومان وران کی، راوړي خپل خپل کتابونه پکې وران دي. او زلزله کې ډېر بندي مارغان آزاد شول، د ښکاریانو دوکانونه پکې وران دي. زلزله کې ډېر بندي مارغان آزاد شول، د ښکاریانو دوکانونه پکې وران دي. پاکستان د دشمندارو کارخانه ده، د بلا خلکو کارونه پکې وران دي. ډېره مننه. ډېره مهرباني پرواز صاحب چې موږ لم دومره وخت راکړو، موږ سره ودرېدئ، کېناستئ او دغه مازدیګر هم رنګین کړو. ډېره زیاته مننه غازي. بیا هم کاشف اعظم دی د کیمرې په شا باندې، نور ملګري دي، ډېر ښه ګپ ولګېده او چکر شو او ډېر خوند یې وکړ. د راتګ هم نړۍ مننه، الله مو بیا راوله. مازدیګر ډېر په خوند تېر شو او بیا هم ډېره مننه. شکریه. قدرمنو ملګرو، پرواز را سره تاسو واورېدو د دې ښایسته ښایسته شعرونه. زما یقین دی چې تاسو به خوښ شوي. آباد او ښاد او بریالي اوسئ.